बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। په نن ورځ لیکچر کې به موږ تاسو ته د وینډوز 11 په پاپ اپ مینو کې ځینې کمانډز چې هغه تاسو ته تشریح کوو، چې په هغه کمانډز کې موږ سره لومړی کوم شامل دي هغه به تاسو ته ووایو. لکه موږ به کله چیرې شو تاسو ته نو تیر لیکچرونو کې مې ویلې ده چې کله هم تاسو په یو آیکن باندې یا یو ایریا باندې رائټ کلیک وکړئ تاسو به یو مینو درکول کیږي. لکه زه راځم په دغه فولډر باندې رائټ کلیک کوم، ګوره دا د دې مینو سالک غوندې ده، صحیح ده. کټ دی، کاپي دی، رینیم او ډیلیټ دی، دا ماته راکړل شوي دي. نو کله چې په دې باندې زه رائټ کلیک وکړم تاسو ته به دغه مینو درکول کېږي او راځو په دې باندې به زه ځینې خبرې وکړو، صحیح ده. لومړی ګورئ دلته ما سره په لیست کې کاپی ده، کاپی درته لومړی معرفي کوم. صحیح ده. د کاپی لپاره موږ شارټ کټ څه لرو؟ CTRL معنا کنټرول پلس سی، دا به د دې شارټ کټ وي، صحیح ده. بل موږ سره کټ دی، د دې لپاره موږ شارټ کټ لرو لکه تاسو ته زه لیکم، صحیح ده، کنټرول پلس ایکس د شارټ کټ ده. بل موږ سره پیسټ دی، پیسټ شارټ کټ موږ سره څه دی؟ د دې لیکلی شو تاسو چې کنټرول CTRL لیکم او پلس وی، د شارټ کټ شو. او بل موږ سره ډیلیټ دی، صحیح ده. د ډیلیټ لپاره موږ خپل یو بټن لرو چې هغې ته څه ویلی شو؟ ډیلیټ بټن، صحیح ده، ډیلیټ بټن ورته ویلی شو. نو په دغلته کې که چیرې تاسو دلته ډیلیټ بټن ووهئ نو دا به تاسو ته هغه فایل چې تاسو سلیکټ کړی وي هغه به ډیلیټ کوي، صحیح ده، هغه فایل به ډیلیټ کېږي. لکه که چیرې تاسو بیا هم دلته وګورئ یو موږ سره بل پاتې کېږي، هغه چې ده هغه رینیم دی. رینیم لپاره موږ څه شارټ کټ لرو؟ د دې لپاره چې دی موږ شارټ کټ لرو F2 به درته ولیکم، صحیح ده، سوري F2 د دې شارټ کټ دی. نو هر کله چې تاسو کوم یو فایل سلیکټ کړئ او F2 بټن ووایئ دا به رینیم تاسو ته د رینیم کمانډ به اکټیو شي، صحیح ده. نو را به شو دا ټول به تاسو زه نن به په دغه ویډیو کې تاسو تشریح کوم، صحیح ده. ګورئ ما سره دلته یو نیو فولډر دی، صحیح ده. زه کله هم چې د دې زه کاپي رالم نو د دې کاپي چې کله زه راوالم دا به کاپي کېږي او زه به بل ځای کې پیسټ کوم دغه، صحیح ده. لکه ما سره دا فولډر چې د دې به کاپي راولم، ګورئ اول به زه کاپي راوالم او را به شم دلته ما سره په دننه خپل ډرایو کې به دا پیسټ کوم، صحیح ده. کاپي مطلب دا چې د دې یو کاپي راخیستل کېږي او دلته به ایښودل کېږي، صحیح ده. خو هلته به هم پاتې کېږي یو کاپي او دلته به هم راځي، صحیح ده. زه رایټ کلیک کوم او دلته به پیسټ ما سره وي، پیسټ به یې کوم، صحیح ده. دا شو موږ سره کاپي. خو که چیرې همدغه فولډر زه کټ کوم دا غځینه او بل څه ته یې وړم نو بیا به کټ کمانډ نه به استفاده کوم. خو که چیرې د شارټ کټ نه هم استفاده کوئ نو تاسو به څه وکړئ؟ را به شي یو فولډر باندې به ودرئ، کنټرول سی به ووهئ، صحیح ده. کنټرول سی به پریس کړئ، ری به شي هر ځای کې چې ستاسو خوښه وي هغلته یې پیسټ کول غواړئ نو تاسو به څه وکړئ؟ خپل ډرایو یا هغه فولډر به راخلاص کړئ او دلته به یې کنټرول وي سره پیسټ کړئ، صحیح ده. نو وګوره دلته ما سره یو نیو فولډر په نوم باندې به بل یو هم دی او ځکه دا ماته وویلې، صحیح ده، چې دلته ما سره شته، صحیح ده. نو زه به دا چې کوم ریپلیس به کوم دغلته کې، صحیح ده، دا به ریپلیس شي ما سره، صحیح ده. نو ځکه دا ماته یو دغه میسج راکړه. خو که چیرې تاسو د دې نه کټ راخلئ، کټ کوئ یا بل ځای ته یې وړئ نو دا به ځکه زه یو بل فولډر جوړوم دلته او زه ورته نیو نیم ورکړم، صحیح ده. نیو نیم مې ورکړ ورته ډبل ای سره. نو زه راځم د دې کټ رالم، رایټ کلیک مې وکړو او کټ مې کړ، صحیح ده. ګورئ د دې رنګ لږ تغییر غوندې شو، صحیح ده. نو تاسو به څه وکړئ؟ ری به شي دغلته خپل ډرایو ته به راشي هر ځای کې چې ستاسو خوښه وه زه دا ډاونلوډس کې اچوم، صحیح ده. نو ډاونلوډس فولډر مې راخلاص کړ، دلته مې ورته وویل چې دا راته چې دلته پیسټ کړه. نو وګورئ هغه نیو فولډر دلته پیسټ شو، صحیح ده. نو په دغه طریقه تاسو کولی شئ چې یو فولډر کټ راواخلئ او د کټ شارټ کټ مو سره څه شی کنټرول ایکس او په همدغه طریقې سره دا کټ کېږي دغه ځای نه او هلته به پیسټ کېږي. ورپسې موږ سره ګورئ تاسو ته څه شی لیکلی دی؟ پیسټ دی. د پیسټ لپاره ګورئ دوه ځلې ما کاپي راواخیست او کټ مې کړ، هلته مې پیسټ کړ، صحیح ده. نو بل چې دی موږ سره څه شی دی؟ بل به ډیلیټ وي. لکه تاسو یو بل فولډر جوړ کړئ، صحیح ده. فولډر مې جوړ کړ، دې ته مې هم علي خان نوم ورکړ، صحیح ده، دې ته مې نیم ورکړ علي خان. نو
نو که چیرې زه دا ډیلیټ کوم رایټ کلیک به کوم دغلته به راسره ډیلیټ بټن وي او که چیرې تاسو وینډوز 10 کاروئ نو تاسو به د مور آپشن باندې کلیک وکړئ او دلته به ډیلیټ به تاسو وي په دې دواړو طریقو سره هم ډیلیټ کولی شئ او که چیرې راشئ د کیبورډ له لارې فولډر سلیکټ کړئ او ډیلیټ بټن ووهئ دا به ډیلیټ شي نو دا د ډیلیټ کولو طریقه چې تاسو ډیلیټ کوم زه یو فولډر رینیم کوم رائټ کلیک دا شارټکټ په واسطه مې یو فولډر جوړ کړ دې ته مې نوم نه دی ورکړی بل مې هم جوړ کړ صحیح ده دې دواړو ته مې نومونه نه دي ورکړي خو زه دا رینیم کول غواړم کلیک به وکړم په فولډر باندې F2 به پریس کړم ورته وایم چې دې ته نیو فایل نوم ورکړه او د سیکنډ ته چې دی دې بل ته دا په دې طریقه وکړو رائټ کلیک به وکړئ ور باندې او رینیم باندې کلیک وکړئ صحیح ده او دلته به ورته ویل کې نیو فایل 2 صحیح ده دې دواړو ته مې مختلف نومونه ورکړل نو په دغه شان ته تاسو کولی شئ دا څه وکړئ د دې نومونه بدل کړئ او د دې هغه فایلز ایډیټ کړئ د رینیم په واسطه باندې خو زه یو بل کمانډ هم چې هغه تاسو غواړم تشریح کړم دلته وګورئ کله چې تاسو د دې فایل کاپي راواخلئ کنټرول سی سره او راشئ په دې ډیسکټاپ باندې پیسټ کړئ رائټ کلیک به وکړئ او دلته ګورئ ښه پیسټ موږ سره شته خو دلته وایي چې پیسټ شارټکټ د دې شارټکټ جوړ نو پیسټ کړئ ګورئ دلته دا خو عادي شارټکټ پیسټ دی او تاسو دلته شارټکټ هم د دې جوړولی شئ شارټکټ څه لپاره کارول کېږي ګورئ دا مې راواخیست دلته مې کېښود مین فولډر خو دلته شته د دې شارټکټ هم جوړ شو کله چې هم تاسو غواړئ یو فولډر تاسو اکسس کړئ د خپل ډرایو څخه نو د هغې لپاره به تاسو په ډیسکټاپ باندې شارټکټ هم جوړولی شئ دا داسې څه لپاره چې تر څو یو فایل تاسو په اسانۍ سره اکسس کړئ راځئ موږ د خپل یو ډرایو ته ځو یو فایل چې موږ ته ډېر مهم دی د هغې شارټکټ جوړو صحیح ده نو زه راغلم دغلته کې او ورته مې ویلې چې ته داسې وکړه ما سره دلته یو د ویب ډیولپمنټ په نوم باندې دا خو ډېر فولډر دی ما سره زه ډېر ځلې کاروم رائټ کلیک به وکړم د دې نه به کاپي راوالم صحیح ده دا فایل به بند کړم او رائټ کلیک به وکړم ډیسکټاپ باندې ورته مې پیسټ شارټکټ د دې شارټکټ را سره جوړ دغلته مې کېښود نو اوس چې زه په دې باندې کلیک کوم هماغه فولډر به راته خلاصېږي ګورئ هماغه فولډر دی چې ما پکې خپل ځینې ډیټا اچولې دي صحیح ده خو که چیرې زه دلته راشم په ایکسپلورر کې او زه په ای ډرایو باندې کلیک وکړم او ورته ووایم چې ته داسې وکړه دغه ویب ډیولپمنټ فولډر راته خلاص ګورئ هماغه فولډر دی خو که چیرې زه دلته ځینې فولډرونه اضافه کوم یا ځینې فایل اضافه کوم لکه یو نیو فولډر مې راواخیسته صحیح ده بل مې نیو هم جوړ کړ نیو 2 په نوم باندې نیو 3 مې هم جوړ کړ صحیح ده نو که چیرې دلته ایډیټ کوم هلته به هم راځي په شارټکټ کې شارټکټ چې خلاصوم نو دلته به هم نیو 1 2 3 فولډرونه به راغلي وګورئ خو که چیرې دلته اضافه کوم نو هلته به هم راځي نیو 4 مې جوړ کړ صحیح ده دا مې انټر کړ صحیح ده نو راځئ په هغه ځای کې ګورو صحیح ده زه راځم خپل ډرایو ته ګورئ او زه به دې ځینې راخلاص کړم چې ستاسو زړه مطمئن شي رالم دغلته خپل نیو والیم ډي ته رالم او ویب ډیولپمنټ ډرایو مې خلاص کړ فولډر مې خلاص ګورئ نیو فولډر 4 راغلی ما سره خو که چیرې زه دا مین فولډر ډیلیټ کړم نو دا شارټکټ به کار نه کوي ولې ځکه چې د دې مین ډایرکټري مونږ ډیلیټ کړو صحیح ده نو په دې طور سره دا شارټکټ په دغه طریقه باندې کارولی شو موږ ما سره دلته یو بل کمانډ هم شته چې هغې ته څه ویلی شو نیو فولډر ویلی شو ګوره څو ځلې ما نیو فولډر جوړ کړه خو تاسو فکر و ما به د دې شارټکټ نو لیکلی نو دې ځل کې به د دې شارټکټ ته تاسو ته ولیکم کنټرول پلس شفت پلس n د دې شارټکټ دا دی صحیح ده نو تاسو که چیرې دا درې بټن پریس کړئ نو تاسو به نیو فولډر درکول کېږي صحیح ده یو موږ سره انډو دی او بل چې دی ما سره چې دی انډو شارټکټ موږ سره چې دی کنټرول زیډ صحیح ده دې ته کنټرول زیډ ویلی شو او ریډو دی ریډو ما سره هم شته صحیح ده د ریډو لپاره زه کنټرول پلس وای لرم صحیح ده نو کنټرول وای که پریس کړم دا هغه کار به ما ته بیرته دوباره ترسره کړي لکه وګورئ زه راځم دلته یو تاسو ته یو لایف اگزامپل د دې درکوم د نیو فولډر جوړولو طریقه هم تاسو زده کړه صحیح ده زه راځم دلته دا رینیم کوم دغه فولډر F2 سره صحیح ده زه ورته وایم چې د دې نوم سره خان کېده صحیح ده دا مې انټر کړه صحیح ده خو که چیرې زه راشم په پاپ اپ مینو ته دلته ماته یو کمانډ د انډو رینیم په نوم باندې راغلی ده ماته وایي که چیرې دا نوم غلط وي نو ته انډو کولی شي
کنټرول زیډ وها یا انډو رینیم کلیک کا. که چیرې دا انډو رینیم کلیک کما نو بس دا به بیرته خپل حالت ته راشي. خو که بیا هم راته دا وینډوز دا خبره کوي وایي هغه رینیم چې تا کړی کیدای شي هغه صحیح اوسو نو ته به څه وکړې دا به ریډو کولی شي ریډو رینیم. که چیرې دې باندې کلیک وکړم بیرته هم هغه خان ته تبدیل شو. یعنی لاست کار راته آخري کار چې ما کړی وي هغه انډو او ریډو په واسطه بیرته تکراریږي. صحیح ده. نو دا موږ سره چې شو د نیو فولډر او بل چې دی د انډو او ریډو کمانډ شو. بل یو کمانډ هم را سره شته چې هغه ته څه ویلی شو پرمننټ ډیلیټ. کنټرول زیډ به کوم چې دا حرف راته بیرته راشي صبر که زه به دا سپل صحیح ولیکم پرمننٹ ډیلیټ. صحیح ده. یعنی دایمي یو فایل موږ ډیلیټ کوو د خپل د ډرایو څخه یا د کمپیوټر څخه. صحیح ده. هغې لپاره به څه شی کوو زه به لیکم شفت او شفت به ولیکم او بیا شفت به ولیکم او ورپسې به څه شی وکړم سوري پلس ډیلیټ به ووایم. صحیح ده. یعنی ډیلیټ به یې کړم. صحیح ده. او بیا ورپسې څه شی وکړم پلس اوکې بټن به ووایم. صحیح ده. نو دغه فایل به را سره څه شي پرمننټ ډیلیټ شي یعنی ریسایکل بن کې به نه پاتې کېږي نو هغه به ډیلیټ شي ما سره. صحیح ده. نو کله هم چې تاسو غواړئ یو فایل پرمننټ خپل د کمپیوټر څخه ډیلیټ کړئ نو شفت پلس ډیلیټ به ووایئ بیا به اوکې بټن به ورپسې پرس کړئ. صحیح ده. نو را به شو دا به تاسو ته مونږ پراکټیکل وښیو. صحیح ده. نو که چیرې زه دا ډیلیټ کوم شفت کلیک به ونیسم او را به شم رایټ کلیک به وکړم او دلته به ډیلیټ باندې په اوکې کړم پرس به کړم او یس به اوکې کړم. صحیح ده. نو دا به پرمننټ ډیلیټ شي. صحیح ده. نو تاسو کولی شئ په دغه طریقه باندې یو فایل د خپل کمپیوټر نه په پرمننټ توګه سره ډیلیټ کړئ. دا زموږ د نن ورځ درس چې په کاپي کټ پیسټ او انډو ریډو ځینې کمانډس چې هغې په باره کې موږ تاسو ته دغه ویډیو برابره کړې وه. نو د وینډوز 11 د نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ د یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ چې تاسو کولی شئ په دغه چینل کې موږ سره مختلف موضوعګانې لکه زموږ د ویب ډیولپمنټ څخه راخستی اوس موږ تاسو وینډوز 11 هم سټارټ کړی دی او لومړی ویډیو موږ سره اپلوډ شوی دی. دا تاسو کولی شئ د خپل ملګرو سره شیر کړئ تر څو ستاسو ملګري هم د دې ویډیو او د دې درسونو څخه استفاده وکړي. نو زموږ چینل لازمي ځان سره سبسکرایب کړئ او یو ښایسته کومنټ ورباندې وکړئ تر څو موږ ستاسو د کومنټ څخه لا انرژي واخلو او نور ښایسته ښایسته ویډیوګانې تاسو ته موږ پکې برابرې کړو.